که د مارانو په اړه هر ډول احساس لرئ، بیا هم د هغوی د حیرانونکي ښکلا څخه سترګې نشئ پټولای. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې له 3,000 څخه ډیر د مارانو ډولونه شتون لري، نو ځکه دا طبیعي خبره ده چې هغوی په مختلفو اندازو، رنګونو او نقشو کې پیدا کیږي. راځئ تاسو ته د نړۍ 10 ښکلي ماران در وپېژنم. د یادونې وړ ده چې زما د خوښې مار په 3م نمبر کې دی. راځئ د 10م نمبر نه پیل کو. 10م نمبر آسیایي واین مار. دا مار په مختلفو پټوکو کې یو غیر معمولی هندسي بڼه لري. دا بڼه هغه وخت لا روښانه ښکاري کله چې مار د خطر احساس وکړي، نو د شنو پټوکو ترمنځ تور او سپین رنګ ښکاره شي. کله چې آرام وي، بدن یې ډیر نری او نږدې بشپړ شین ښکاري. دا یوازې د دفاع یوازینۍ لاره ده. کله چې دا مار خطر احساس کړي، بې حرکته پاتې کیږي. 9م نمبر ختیځ کورال مار. کورال مار د نړۍ له تر ټولو ښکلو مارانو څخه ګڼل کیږي، خو له بده مرغه ډیر زهرجن دی. ښه خبره دا ده چې هر کال یوازې شاوخوا 15 تر 20 پورې د چیچلو پیښې ثبت کیږي، چې دا بیخي لږه ده، خو بده خبره دا ده چې چیچل یې مرګونه وي. دا ماران په ځنګلونو کې د وچو پاڼو او بوټو ترمنځ ژوند کوي. له چیچلو وروسته تېښته کوي، خو که چیچل شوی کس ژر ډاکټر ته ولاړ نشي، په څو ساعتونو کې د ساه اخیستلو سیستم ناکامیږي او له منځه ځي. 8م نمبر گرین ټری پایټون. گرین ټری پایټون د خپل شین رنګ له امله مشهور دی، خو دا یوازینی رنګ نه دی. واړه پایټونان کیدای شي روښانه، ژیړ، سور یا حتی تیاره نسواري وي. کله چې لوی شي، د ډیریو رنګ شین یا آبي ته بدلیږي، خو ځینې ټول عمر هماغه ژیړ رنګ ساتي. 9م نمبر ریډ کرایټ. سورسره یا ریډ کرایټ یو ډیر زهرجن مار دی چې د ځنګلونو په غونډیو او له 400 مترو ټیټو سیمو کې ژوند کوي. تر ډیره د تایلند په سویلي برخو کې موندل کیږي. دا مار تر 4.9 فوټو پورې اوږدیږي. د دې ښکلا د روښانه نارنجي، سور سر، سپک رنګه بدن او د لاندې سرې لکۍ له امله ځانګړی دی. 8م نمبر فورموسان اوډسکیلډ مار. دا مار هم د رنګین قوس غوندې ځلا لري. فورموسان اوډسکیلډ مار د هغو څو مارانو له ډلې دی چې پټوکی د رڼا له لارې رنګارنګ ځلیږي. دا مار په تایوان او جاپان په سویلي ټاپوګانو کې موندل کیږي. انسانانو ته زیان نه رسوي. چینجي، چونګښې او واړه موجودات ښکار کوي. دا مار د شپې فعال وي، خو کله چې رڼا پرې ولګیږي، ټول بدن یې له رنګونو ډک ښکاري. 5م نمبر هانډوران میلک مار. هانډوران میلک مار یو بې زهرو مار دی چې هګۍ اچوي. اصلي رنګ یې سور دی، تورې او ژیړې کړۍ لري. کله ناکله ژیړ رنګ یې ژور نارنجي وي. دا مار د کورال مار په څیر ښکاري. 4م نمبر برازیلي رینبو بوا. په دې مار کې تر ټولو جالبه ځانګړنه د پټوکو رنګینه ځلا ده. د نسواري او تورو نقشو په سر د رینبو یا رنګین قوس غوندې انعکاس ښکاري. د پټوکو په سطحه کوچنۍ جوړښتونه د منشور په څیر عمل کوي او رڼا په رنګونو بدلوي. دا ماران په مرکزي او جنوبي امریکا کې موندل کیږي. د رینبو بوا 9 فرعي ډولونه شته چې برازیلي رینبو بوا یې مشهور دی. د دې غیر معمولی ښکلا له امله دا لوی ماران چې تر 7 فوټو رسیږي د کورني حیواناتو په سوداګرۍ کې مشهور شول. په 1980 کلو کې سلګونه ماران له طبیعت څخه نیول او خرڅلاو ته صادر شول، خو ډیری ژوندي پاتې نه شول. 3م نمبر سان فرانسیسکو ګارټر مار. ځینې خلک سان فرانسیسکو ګارټر مار د نړۍ له تر ټولو ښکلی مار بولي. دا خبره البته د هر چا شخصي نظر دی، خو بې له شکه حیرانوونکې ښکلا لري. د دې مار روښانه فیروزه‌ایي کرښې د تیز مرجاني او تور رنګ تر څنګ تېرېږي او ډیر زړه راښکونکی ښکاري. خو له بده مرغه دا مار ډیر نادر دی. دا د له منځه تلو په خطر کې شامل دی او ښایي په ټوله نړۍ کې یوازې 1000 تر 2000 پورې بالغ ماران ترې پاتې وي. 2م نمبر بلو ریسر مار. دا ښکلی مار ډیر نادر دی. د بلو ریسر مار داسې انځور اخیستل کم پیښیږي چې دومره روښانه شین آبي رنګ یې له پټوکې انعکاس وکړي، ځکه اکثره وخت خړ رنګ ته ورته ښکاري. 1 نمبر ایریډیسنټ شیلډ ټیل. د دې مار اصلي ښکلا په انځورونو کې سمه نه ښکاري. حال دا چې په حقیقت کې تر دې ډیر ښکلی دی. دا ډیر لږ پیژندل شوی مار دی. داسې باور کیږي چې یوازې 3 نمونې نیول شوي دي او د طبیعي ژوند په اړه یې ډیر معلومات نشته، خو یوه خبره یقیني ده چې دا مار ډیر ښکلی دی. اوس تاسو ووایئ 4م نمبر مار مو د خوښې وړ وګرځید. کومنټ کې راته ووایئ.